السلام علیکم خوږو ملګرو، څنګه یې؟ ښې ټیکې خوشحاله یې؟ دا زما ورواره دی زاویار خان، او دا زموږ ناشته ده، دا چکن پراټه ده، او دا زما چای ده. زاویار خان پیپسي څکي، او سهار وختي دی، 4:30 بجې دي. خلک پارک ته واک له را روان دي، او مونږ ترور ورواره چې دی نو ناشتې له راغلي یو. ما هم دا د خپې آرام سره بره خېجولي دي، او زاویار خان هم خېجولي. دا د پارک نظاره ده که نه زاویار خان؟ نو اټیک وکړه زاویار خان، اټیک وکړه. ته چکن خوري؟ دا زما چای ده، خو نن د کویټه والا پریچو کې هم لږ استازي کړې ده، لږه توره یې پاک کړې ده، او پرې پراټې پرې چکن کې هم لږ استازي کړې. نه چکن ډېر ښه دی پکې، ما وی خو لږ دی پکې، هسې مې ورپسې خبرې وکړې. هلکه اټیک وکړه، شروع وکړه. Da face pe da ketchup piace? او زاویار خان له پکې خندا ورغلې ده، او خلک داسې نه ګوري، خلک وایي چې داسې لیونې دي، مونږ باکونو کودي راته ناشتې کوي. ای بابا سپریده کتلې مې دی شا بخوره که نه، ځان موړ که زر زر. ته دونه سلو لګیا یې، خوند رنګ یې و زاویار خان. دا شاپر کې ګند دی، دا ګاډي کې کېده، دا بیا هلته ډسبین کې کور کې غورځو. ښه دا سر هم پکې ورسره کېده. ولې ګرمي دې وشوه؟ زاویار خان نه لرې شوې؟ بس وځو؟ څه مطلب نه؟ ما نزله ده که نه، اوس په لږ ساعت کې نور روخیږي، مچان را خواره شو. او چې څومره ډېر مچان راځي دونه په ما نزله زیاته اټیک کوي. او بس اوس مونږ کور ته روان شو، او زاویار خان سخت کارېدلی دی. هغه وایي چې نه ځمه کور ته. ما ته یې تلل خو به غواړي کور ته که نه،